درنو زده کوونکو السلام علیکم. د تورو د ترانو په لړۍ کې بیا هم ت توري ته رسېدلي یو. په دې هیله چې تېرې ترانې مو زده کړې، یاد کړې او کورنۍ دندې مو اجرا کړې وي. د ت توری د تنور په کلمه باندې جوړوو. ت تنور. تنور تود شو، اور سړیږي، بیا توده ډوډۍ پخیږي. ترور مې ګوره تیاري کړي، میلمنو ته اشپزي کړي. په کاسه کې تور توتان دي، ټول له تا ځنې قربان دي. پیشو تېره شوه تاخچې ته، موږک ترپ وهل تیارې ته. اوس ساعت 12 بجې دي، دسترخوان باندې مزې دي. تل ډوډۍ ته لاس وینځمه، تل ډوډۍ ته لاس وینځمه، تل ډوډۍ ته لاس وینځمه، هم په مخ لاس تېرومه. زده کوم د سبق توري، د آسمان ځلانده ستوري. د دغه ترانې بنسټي کلمې دا دي: تنور، هغه کلمه چې په سر کې یې د ت توری راغلی. تنور هغه ځای دی چې ډوډۍ پکې پخیږي او بیا یې تاسې نشجان کوئ او خورئ. دویمه کلمه هم توتان ده. د توتان بله ځانګړنه دا ده چې هم په سر کې او هم په منځ کې د ت توری لري. او وروستی کلمه یا هغه کلمه چې په آخر کې د ت توری راغلی، هغه هم ساعت دی. او دا هم د دغه توري ځینې هغه کلمې چې باید معنا یې تاسو ته لا ښه واضح شي. تیاري. تیاري په لیکنه کې د تیارې او تیاري یو ډول لیکل کیږي، خو په یاګانو کې فرق دی چې وروسته تاسو ورباندې پوهیږئ. تیاري چمتووالي ته ویل کیږي. تیارې تورتم او تاریکي ته. تود، ګرم. آشپزي. آشپزي یا آشپزخانه چې تاسې پښتو کې کاروئ، پښتو کې دا کلمې باید ونه کارول شي، ځکه چې موږ ورته پخلنځی لرو او آشپز ته موږ پخلیوال کلمه کاروو، یا هغه څوک چې تاسو ته خواړه تیاروي، معمولا ستاسو په کور کې ستاسې مورجان. او بله هم د قربان کلمه وه چې بخلو ته ویل کیږي یا ورکولو ته ویل کیږي. او اوس هم د ت ترانې هغه مسؤلیت را رسېدلی چې باید تاسې ترسره کړئ. تاسې به 3 داسې متلونه پیدا کوئ چې په سر کې ت راغلي وي، لکه په دې ترانه کې چې ما یو تاسو ته وړاندې کړی و: تور توتان له تا قربان. نو دا به ستاسې کورنۍ دنده وي او ګټونکی به یې جایزې لري. زه پوهیږم چې ښه زده کوونکي یا زده کړه زده کوونکي هغه دي چې دغه ترانه ترنم کړي، یعنې په غږ او آواز کې ووایي او بیرته یې موږ ته ویډیو راواستوي، او دا به هم د جایزې مستحق کسان وي.